د دې ویډیو د وایرل کېدو په وجه باندې نن څلور جنکۍ چې دي نو هغه د دنیا نه لاړې. یار څلور جنکۍ چې دي نو هغه یې ختمې کړې، خپل ورور ختمې کړې په څه وجه باندې. نو ویډیو به راسره لږ مکمل وګورئ او زما ټولو پښتنو ته او خویندو ته ټولو ته مې پیغام دی دا لږ ضرور وګورئ دا ویډیو. ملګرو داسې وکړئ د سیټ چې تاسو ته ویډیو ښکاري نو دا په یو واده کې ویډیو شو د جنکو نه چې هغه ویډیو وشو نو هغه سوشل میډیا ته اپلوډ کړه، فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب باندې هغه ډېره زیاته وایرل شوله. چې کله هغه ډېره زیاته وایرل شوه دا څلور خویندې وې که نه او د دې چې کوم ورورو نو هغه دا ویډیو وکتل، هغه به بهر ملکونو کې هغه چې دا ویډیو وکتل نو هغه ډېر زیات غوسه شو ځکه چې سړی د خپلو خویندو چې دی نو ویډیو نشي برداشت کولی چې هغه داسې وایرل شي او داسې بل سړی وخېږي نو دا سړی چېرته هم نشي برداشت کولی. نو چې کله هغه ویډیو کتل نو هغه کور ته راغی او چې کله کور ته راغی او د خپلې خویندې چې دي نو څلور واړه خویندې چې دي نو دا یې ختمې کړلې. ملګرو دا یې ویشتلی دوی چې ونه د ګاونډیانو چېرته واده او په هغه کې ګډېدلي او چا ته ویډیو کړوه او دغه ویډیو چې دنو وایرل شوله او دغه نه پس چې دنو ورور راغی او خپل څلور واړه خویندې چې دي نو هغه یې ویشتلې او هغه یې د دنیا نه ختمې کړې. ملګرو ټولو ته هم خواست دی که نه د اول کو دې خویندو ته زموږ دا خواست دی چې چېرته هم تاسو ودونه یې نو تاسو احتیاط کوئ، مه ګډېږئ که نه دومره خوشحالي مه کوئ دغه د وجې نه چې دی نو دا داسې واقعې راشي که نه تاسو وګډېږئ او نن سبا خو داسې خلک دی که نه چې هغه خپل وایرل کولو دپاره د خپل لایک دپاره د خپل کمنټ دپاره د فالوور دپاره چې دی نو هغه داسې کارونه کوي د نورو خلکو عزتونه چې دی نو لوبې کوي. نو ټولو ته هم خواست دی که نه که تاسو سوچ وکړئ که نه مخکې هم ډېرې زیاتې د جنۍ ویډیو وایرل شو او هغه چې دی نو ورور په یوه حجره کې چې ده نو ویډیو چې ده نو د ملګرو سره وکته خو خپل ملګرو ته څه ونه ویل او سیده راغی خپله خور چې ده نو هغه له کرنټونه هم ورکړله ویل چې ستا د چا سره یارانه ده هغه له ځانه نه وه خبر چا دې په واده کې ویډیو کړوه. نو زما ټولو پښتنو ته خواست دی که نه ځکه چې که نه ستاسو نه چېرته ویډیو وشي که نه دا داسې کانټینټ دی چې دا چې دی نو اوریجنل کانټینټ ورته وایي دې ته او دا چې دی نو خلک په روپو باندې هم اخلي او بل دا چې دا ډېر زر وایرل کېږي. زما ټولو ته خواست دی که نه چې چېرته تاسو ودونو له ځئ خویندو ته هم خواست دی یار زموږ اصل مقصد دا وي که نه چې ستاسو زندګي چېرته تباه و برباد نه شي او بیا داسې واقعې پکې راشي که نه چې څلور خویندې چې دي که نه ورور چې دی نو هغه ختمې کړلې او هغه د دنیا نه لاړې. په دې وجه باندې چې هغه په یو واده کې وګډېدې په دې وجه باندې نه چې د هغه نه ویډیو وشوه او ویډیو چې دی نو په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل شوله ځکه چې بل سړی ستا ته وایي که نه چې ستا د خور ویډیو وایرل شو د په سړي باندې ډېره بده لګي که نه دا ډز ګزار وي. ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شریک